السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عزت من قدرمن کتونکو زه یم ستاسو هوست نوید حبیبي پروګرام فټنس ورلډ سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او هیله کوم چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال صحتمند او تندرست وي لکه چې صحتمندي یو لوی بادشاهي دی. الله پاک چې کوم صحت کوم جسم موږ ته ورکړی دی د دې حفاظت کول د دې خیال ساتل هم موږ باندې فرض دی. نو دې لپاره افغان ټي وي هم ستاسو صحت خیال ساتي. نو دې لپاره دا پروګرام ډیزاین شوی دی. پروګرام فټنس ورلډ دی. فټنس سره ریلیټډ هر ایشو کې موږ خبرې کوو. ډفرنٹ آډینس ته کوشش کوو چې مختلف ښکلي پروګرامونه وړاندې کوو چې هغه ینګسټرز دی، باډي بلډرز، فټنس فریکس یعنی چې کوم کسان فټنس لپاره انټرسټډ دی، کوم کسان اوبیسیټي شکار دی. نو هر یو زموږ کوشش دا وي چې هر یو کتونکو ته هر یو ویور ته مونږ مختلف ښکلي پروګرامونه جوړ کړو او چې دوی خپل فټنس ریلیټډ ایشوز دې سره سالو کړي. نو ګرانو کتونکو چې نن زموږ تیم دی هغه یو ځل بیا ایبز ایکسرسایزز دی او ما تاسو لپاره ښکلي ایبز ایکسرسایزز ترتیب کړی دی چې هغه تاسو فالو کړئ. نو زما کوشش دا دی چې تاسو ته هغه شان د ایکسرسایزز وښیم چې دا بغیر کوم مشینري کې تاسو خپل کور کې، پارک کې، انیویر تاسو خپل آرام سره ایبس ایکسرسایزز وکړئ. نو ما مخکې تاسو ته یعنی بګنرز لپاره ایبس ایکسرسایزز ښیلی یو، د هغې نه پس انټرمیډیټ نن تاسو ته زه یعنی لږ شان د انټینسیو ایکسرسایزز ښایم چې هغې سره ستاسو سکس پیکس هم جوړېږي او ورسره ستاسو بینیفټس ډېر زر به ختم شي. جی ویورس نن تاسو ته څنګه چې ما مخکې وویل چې زموږ تیم چې دی هغه یو ځل بیا ایبس ایکسرسایزز دی، خو لږ انټینسیو ایبس ایکسرسایزز چې کوم زموږ یعنی انټرمیډیټ کلاینټس دی هغوی لپاره ما مخکې هم تاسو ته کمپلیټ بګنر ایبس ایکسرسایز ورک آوټ کمپلیټ پروګرام تاسو ته ما وړاندې کړی و او اوس نن چې دی هغه ځوانان لپاره چې کوم کسان یعنی انټرمیډیټ لیول باندې دی او انټینسیو ایکسرسایزز کوی شي نو هغوی لپاره زما لاس کې چې تاسو دا رومال ګورئ نو ټول ایکسرسایز نن زموږ د رومال سره به وي. نو نور یو شی هم ضرورت نه وي، یو رومال سره چې زموږ فرسٹ ایکسرسایزز دی اراؤنډ 45 سیکنډز تاسو هر یو ایکسرسایز کې او تقریبا 3 to 4 سیټس به لګئ. نو فرسٹ ایکسرسایز ته ځو، تاسو وګورئ او همدغه ترتیب سره تاسو هم خپله ورزش کې شامل کړئ. رومال به داسې نیسئ فرام د اینڈ پارٹ. نو خپه به اوچتئ دغسې راځئ 1 ویورس زموږ سیکنډ ایکسرسایز هم تقریبا سیملر دی. دا رومال داسې آلی او په ځمک څملی او دغسې فرنټ ته اوچتېږي 1 او بیا 1 سایډ 2 سایډ ډاون اراؤنډ 45 سیکنډز. یا تقریباً 24 repetitions.
ګرانه کتونکو راځو چې خپل څلورم ایکسرسایز طرف ته لاړ شو. څلورم ایکسرسایز هم سیم دی رومال سره کیږي او داسې سیده سم دی، لاس هم سټریټ کیږي او پروپورشن دواړو خپو سره یو ځای اوچتېږي. 1 viewers, څلورم ایکسرسایز نه پاس دوه ایکسرسایزز دی د اوبلیکس مسلز لپاره چې سایډس باندې چې کوم فیټس جمع شوی وي نو همدا رومان سره داسې سټریټ اوچتې لاس او سایډ ته بینډ کېږي. 1 جی ویورز very well done. نو دا و زموږه apps exercises د نن اپیزود چې و رومال سره exercises و intensive apps exercise ډېر effective دی. تاسو خپل ټرای وکړئ په جم کې، په چمن کې، په کور کې، چېرته هم چې تاسو کولی شئ نو روزانه دا ترتیب خپل ایکسرسایزز کې شامل کې انشاءالله ډېر زر به ستاسو سکس پیکس جوړیږي او چې کوم فیټس جمع شوی دی اراؤنډ ویسټ او بیلی فیټس نو دا ټول به انشاءالله ډېر زر به ختم شي. او نن اپیزود سره ماته ورکې اجازت انشاءالله یو بل ښکلی پروګرام سره فټنس ورلډ پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تل دن خپل ډېر زیات خیال وساتئ، خپل صحت خیال وساتئ. ماته ورکې اجازت. الله پامان.